د اهل حدیثو تکفیر او تذلیل کول څنګه دي؟ آیا اهل حدیث د انګریزانو پیداوار دی؟ مسئله دا ده چې اهل حدیث د قرآن او د سنت پابند خلق دی. اهل حدیث د توحید منونکي خلق دی. اهل حدیث د شرک نه د بایکاټ کولو خلق دی. اهل حدیث د سنتو پابند خلق دی. اهل حدیث د بدعاتو نه جدا خلق دی او د بدعاتو نه اجتناب کوونکي خلق دی. په فروعي مسائلو کې اختلاف په مناسب درجه کې دی، خو د هغه اختلاف د وجه نه چې کوم زمونږ احناف ملګري اهل حدیثو ته گمراه وایي یا اهل حدیثو تکفیر کوي، دا غلطه کوي، دا ظلم کوي. اهل حدیث موحدین دي، د شرک نه پاک خلق دی، د بدعاتو نه پاک خلق دی. او زدا هم اهل حدیث د قربانې په ټیم کې په دین باندې د قربانې کولو والا خلق دی. د فروعي مسائلو د اختلاف د وجه نه ولې د هغې تذلیل او تکفیر کیږي؟ قرآن وایي نه چې ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، د یو قوم سره اختلاف او دشمنی دی تا دې حد ته ونه رسوي چې ته انصاف هم پرېږدې. فروعي مسائلو کې خپل دلایل دی او سړي ووایي بس، خو هغې ته ګمراه ویل، هغې ته کافر ویل، دا غلطه خبره ده. بیا زیات تر موحدینو ملګرو له پکار دا دي چې کوم زمون اصل دشمن دی هغې ته متوجه شو. مشرکان، بدعتیان یعنی بریلیان اور بدعتیان، فرویزیان، قادیانان وغیرہ ذالک، دا زمون د اسلام دشمنی کولو والا خلق دی. پکار ده چې د دې خلاف کارو کو. ولې د توحید علمبرداران زمون ملګري زی او د اهل حدیثو بد وی؟ غلطه خبره ده. اهل حدیث د قرآن او د سنت پابند خلق دی او انابت والا خلق دی چې کله په یو مسله کې د ورسره اختلاف راغی او په ابهام تبهیم ورسره کینی نو ډیر وسیع الظرف خلق په اهل حدیثو کې شته، ډیر منونکي خلق په اهل حدیثو کې شته. زموږ ملګرو له داسې نه دي پکار چې په خپل منځ کې لړاو واچي. ټوله فایدې مشرکانو ته او بدعتیانو ته وځي، ټوله فایدې د اسلام خلاف خلکو ته وځي. د اسلام خلاف چې څومره خلک دي زموږ د موحدینو اختلاف نه هغه خلقو ته فایده رسی. لہذا مسلمانانو لدا ندی پکار چې د اهل حدیثو تذلیل او تکفیر کوي. ها زه یو خبره کوم، متعصب خلق او تشدد کوونکي خلق دا اهل حدیثو کې هم شته او احنافو کې هم شته. تشدد چې هر څوک کوي، هر جانب والا کوي، بد اخلاقی او کنزل چې هر جانب والا کوي، غلطه کوي. د یو خبرې جواب چې په دلیل باندې کیږي نو کنزلو تساجت دی، او د یو خبرې جواب چې په دلیل نه کیږي آیا کنزل د دلیل قائم مقام جوړېدی شي؟ چې نشي جوړېدی نو ولې دا خلک ظلم کوي؟ د الله بندگانو دا د میډیا دور دی، عوام هم پوه شوي دي. د علماو کنزل، د علماو بد اخلاقی عوام د دین نه متنفره کوي، عوام د دین نه بدزونه کیږي، د علماو نه غلط ګمانونه پیدا کیږي. عوام زمون په لاس کې داسې یو قوت او داسې یو سهاره ده که دا عوام زمون د لاس نه لړ شي، زمون مدارس، زمون جماعتونه، زمون دیني قوتونه او تحریکونه کمزورې پاتې کیږي. دې وجې نه اهل حدیث موحدین خلق دي، هغې ته کافر ویل، هغې ته چې کوم دی نو گمراه ویل، یا داسې ویل چې دا د انګریز پیداوار دی. دا بې بنیاده خبرې دي. دا هر جماعت د بل باره کې داسې وي چې دا د انګریز پیداوار دی، دا د غیرو پیداوار. ټول دینی تحریکونه د یو بل خلاف دا خبرې کوي. هر سړي له پکار دا دي چې په دې آیت عمل وکړي چې ولا یجرمنکم شنآن